د لوی څښتن تعالی په نامه ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه مدینه محمدي نن بیا له خپله نوې موضوع سره چې هغه د معادلو د سیستم حل د ګاوس په طریقې سره ده ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. هیلهمنده یم چې د جلسې تر پایه پورې مو سره واوسیږئ او له دې جلسې څخه تاسو یو نوی شی زده کړئ په ورځني ژوند کې مو ورڅخه کار واخلئ. ګرانو زده کوونکو مخکې له دې نه چې موږ د نوې موضوع بحث ته لاړ شو په تیر شوي درس به یې یادونه وکړو چې زموږ تیر درس د څه شي په هکله و. آفرین د معکوس میټریکس په کار اخیستنې سره د خطي معادلو د سیستم حل و چې هغه موږ ولوسته چې موږ څنګه کولی سو له معکوس میټریکس څخه کار واخلو تر څو چې هغه خطي معادلې حل کړو، یا هم د کرامر په طریقې سره موږ څنګه کولی شو چې یو خطي معادله سره حل کړو. د هغې طریقې فورمولونه او مثالونه موږ په تېرې ویډیو کې کار کړی. هیلهمنده یم چې تاسو هغه کتلي اوسي، تعقیب کړی مو اوسي او ورکې ستونزه ونه لرئ. نو د نن موضوع ګرانو زده کوونکو زموږ څه ده؟ هغه ټولګی مو 11 دی، مضمون ریاضي ده او موضوع مو هم د معادلو د سیستم حل د ګاوس په طریقه ده. موږ څنګه کولی شو چې د ګاوس په طریقې سره دا معادلې سره حل کړو. اوس به ګرانو زده کوونکو مخکې له دې نه چې په دې بحث وکړو، راشئ تاسو په سکرین کې دا انځور چې ګورئ، دلته د دې موټر شتاب تاسو وینئ چې په څومره شتاب سره دا موټر د حرکت په حالت کې دی. ما تاسو ته مخکې په تیر درسونو کې هم یادونه وکړه ګرانو زده کوونکو چې خطي معادلې موږ د څه لپاره کار کوو؟ د دې لپاره موږ یې کاروو چې د یو حرکت سرعت، وخت، فاصله یې موږ لاسته راوړو، یا هم د فیصدو او همچنان د پیسو د ستونزو د حل کولو لپاره موږ هغه کاروو، یا د وخت، د کار، د معاش د ستونزو د معاملاتو د حل کولو لپاره موږ له څه څخه کار اخلو؟ له خطي معادلو څخه کار اخلو. چې دلته هم تاسو وګورئ د دې موټر سرعت چې په دې سلاید کې تاسو وینئ، د دې د معلومولو لپاره موږ له څه څخه کار اخلو؟ آفرین ماشاءالله د خطي معادلو څخه کار اخلو. نو نن به یو نوې طریقه موږ ولولو چې څنګه موږ کولی سو دا خطي معادلې نتیجه یې لاسته راوړو. رنګارنګ طریقې دي چې موږ کولی سو د هغې په واسطه سره خطي معادلې سیستم حل کړو، چې یو ساده طریقه وه، دویم د کرامر طریقه وه او دریم اوس چې نن وایو د ګاوس طریقه ده چې په دې طریقو سره موږ کولی شو خطي معادلې حل کړو او نتیجه یې لاسته راوړو. نو ګرانو زده کوونکو اوس به په ریاضیکي اصطلاح کې ولولو چې د معادلو د سیستم حل د ګاوس په طریقه سره په څنګه حالت کې موږ کولی شو. د ګاوس په طریقه د معادلو د سیستم حل لپاره د ضریبونو میټریکس او ثابت قیمتونه لیکو. کله چې د ضریبونو میټریکس او ثابت قیمتونه مو ولیکل، وروسته په سطرونو او ستونونو باندې لومړنۍ عملیې چې هغه کومې دي؟ جمع، تفریق، ضرب او تقسیم سرته رسوو، یا سطرونه او ستونونه په یو سکالر کې ضربوو چې پایله کې دوه مجهوله له منځه ځي او دریم مجهول محاسبه کیږي. وروسته د نورو مجهولونو قیمت په لاس راوړو او د میټریکس سطرونه په R1، R2، R3 او همداسې ادامه سره څه کوو؟ ښایو. ګرانو زده کوونکو په دې کې هدف څه دی؟ کله چې موږ د خطي معادلې د ګاوس په طریقې سره حل کوو، نو لومړی به څه کوو؟ هغه ضریبونو میټریکس او ثابت قیمتونه به لیکو. کله چې هغه مو ولیکل، بیا سطرونو ستونونو باندې لومړۍ عملیې سرته رسوو. لومړنۍ عملیې چې دي؟ جمع، تفریق، ضرب، تقسیم. دا مو چې سرته ورسولي یو سکالر به ورکې ضربوو. کله چې سکالر مو ضرب کړو، نو دوه مجهوله له منځه ځي، درې مجهوله محاسبه کیږي او نور مجهولونه هم موږ لاسته راوړو او په داسې حالت کې موږ سطرونه په څه سره کوو؟ په R1، R2، R3 سره کوو. لکه څنګه ګرانو زده کوونکو زه به په مثال کې تاسو ته په واضح توګه سره بیان کړم. لاندې د خطي معادلو سیستم د ګاوس په طریقه حل کړی. دلته خطي معادله موږ ته راکړې ده، دا به موږ څه کوو؟ په ګاوس طریقې سره به موږ کار کوو چې څنګه موږ کولی شو د ګاوس طریقې سره په کار اخیستنې سره موږ دا معادله حل کړو. ښه ګرانو زده کوونکو مثال کې موږ ته څه ویلي دي؟ معادله یې راکړې ده چې x مثبت 2 وای مساوي کېږي له 5 سره او x مثبت 3 وای مساوي کېږي له 100 سره 7 سره. دا به د ګاوس په طریقې سره موږ حل کوو. لومړی به دا څه کوو؟ A میټریکس به ترې تشکیلوو چې د دې ضریب څو دی؟ 1، د دې ضریب 2، د دې ضریب 1، د دې ضریب 3. د A میټریکس ضریبونو میټریکس موږ څه کړ؟ لاسته راوړو. اوس به د دې ډیټرمینانټ موږ لاسته راوړو. ډیټرمینانټ د A مساوي کېږي له 100 سره 1، 2، 1، 3. اصلي قطر عناصر سره ضربوو. 1 ضرب 3 کې 3، 1 ضرب 2 کې 2، 3 ونه چې 2 لاړ سي 1، 1 سره خلاف د صفر ده. نو دا معادله څه لري؟ حل لري. اوس به ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې ما تیر ځل تاسو ته ویلې، د A میټریکس زمونږ څه ده؟ 1، 2.
1 3 او دلته ګرانو زده کوونکو ښه متوجه اوسئ. ثابت عددونه زموږ څو دي؟ 15 او 7 دي. نو دلته ګرانو زده کوونکو موږ څه کوو؟ R1 لومړی سطر دی. موږ سطرونه وښودل چې په R1 R2 R3 او همداسې په ترتیب سره کوو. نو لومړی سطر به څه کوو؟ له دویم سطر څخه تفریقوو او بیرته به یې څه کوو؟ په دویم سطر کې به یې لیکو. څه به کوو؟ په دویم سطر کې به لیکو. لکه څنګه ګرانو زده کوونکو لومړی سطر خپله لیکو 1 2 5 یم څه ده؟ لومړی سطر ده. نو له 1 نه چې 1 لاړ شي څو پاتې کېږي؟ 0. له 2 نه چې 3 لاړ شي څو پاتې کېږي؟ -1. آفرین. 5 نه چې 7 لاړ شي څو پاتې کېږي؟ آفرین ماشاءالله -2. نو دلته دا میټریکس مونږ ته لاسته راغی. اوس بیا څه کوو ګرانو زده کوونکو؟ له سکالر سره یې ضربوو یو بل عدد سره. یعنې R2 دویم سطر موږ له -1 سره ضربوو په څه کې لیکو؟ په دویم سطر کې لیکو. ګرانو زده کوونکو اوس به دلته لومړی سطر موږ خپله ولیکو 1 2 5 ده. دویم سطر له څو سره ضربوو؟ -1 سره ضربوو. -1 ضرب په 0 کې 0. -1 ضرب په -1 کې څو کېږي؟ ماشاءالله مثبت 1 کېږي. -1 ضرب په -2 کې آفرین مثبت 2. نو دلته ګرانو زده کوونکو د موږ وای قیمت څو سو؟ 2 سو. وای قیمت څو سو؟ وای مساوي له 2 سره سو. دا به اوس په دې معادله کې موږ وضع کړو او د x قیمت به هم څه کړو؟ لاسته راوړو. معادله زموږ لومړۍ معادله څه وه؟ x مثبت 2 وای مساوي کېدلو څو سره؟ 5 سره. په دې کې به وضع کړو x مثبت 2 د وای قیمت څو ده؟ 2 ده مساوي کېږي له 5 سره. x مثبت البته داسې ضرب کو سره څه کېږي؟ 4 کېږي. 2 ضرب په 2 کې 4 مساوي کېږي له 5 سره. معلومه دا د یو خواته وړو مجهول بله خواته x مساوي کېږي 5 داسې اخواته ویسو -4 کېږي. نو په نتیجه کې د x قیمت څو ده؟ 5 نه 4 لاړ شي 1 پاتې کېږي. نو دا د ګاوس په طریقې سره د یو معادلې د نتیجې لاسته راوړل و چې موږ څنګه کولی شو د ګاوس په طریقې سره هغه حل کړو. لکه څنګه چې ما تاسو ته اول کې وویل چې لومړی څه کوو؟ د ضریبونو میټریکس لیکو له ثابت اعداد سره. ثابت اعداد مو په نښه کړه، له ضریبونو میټریکس مو هم ولیکه. بیا وروسته له هغې نه لومړی عملیې چې جمع تفریق ضرب تقسیم هغه لاسته راوړو. بیا دا چې جمع تفریق دا مو لاسته راوړو بیا په یو سکالر کې یې ضربوو. سکالر کې مو چې ضرب کړه نو 2 مجهوله بیا څه کېږي؟ له منځه ځي. 3 مجهوله محاسبه کېږي. نور مجهولات هم هسې په لاس راوړو. نو څنګه کېږي؟ دا معادلې د ګاوس په طریقه سره په ډېره اسانه توګه سره بیانېږي. دلته ما دغه ځینې معادلې کار کړې دي. دلته به اوس زه تاسو ته په سلاید کې هم ووایم چې دغه حالتونه چې ما کار کړی دا په څه معنا دي. دلته تاسو ګرانو زده کوونکو ښه متوجه سئ. R1 چې لومړی سطر ده -R2 یعنې دویم سطر بیرته په R2 کې لیکو. یعنې څنګه؟ په دې معنا چې له لومړي سطر څخه دویم سطر تفریق شوی او په دویم سطر کې بدلون لیکل شوی ده. لکه څنګه چې ما تاسو ته مثال کې ویلې له لومړي سطر څخه مو دویم سطر تفریق کړه او بیرته په دویم سطر کې مې هغه بدلون ولیکه. بیا R2 ضرب د -1 بیرته په R2 کې داسې مفهوم لري چې دویم سطر په -1 کې ضرب شوی او په دویم سطر کې لیکل شوی ده. مونږ سکالر کې دا ضرب کړ، دویم سطر مو په -1 کې ضرب کړ او بیرته کوم بدلون چې راته هغه مو څه کړ؟ په دویم سطر کې مو ولیکه. ښه ګرانو زده کوونکو نو دا څه و؟ د ګاوس په طریقې سره د خطي معادلو حل و. زه به تاسو ته دا په عملي ډول سره هم وښیم ګرانو زده کوونکو. دلته ما ډېره یو ساده وسیله راوړې ده تر څو چې زه تاسو ته وښیم چې خطي معادلې د څه لپاره کارول کېږي. لکه څنګه چې ما په لومړي سلاید کې هم تاسو ته وویله چې خطي معادله د دې لپاره چې د یو حرکت سرعت فاصله او وخت موږ ښایو د هغې د څرګندولو لپاره یې کار کوو. تاسو فکر وکړئ دا موټر د A په موقعیت کې ده تر B موقعیت سره چې دا B موقعیت اوسېږي په کوم سرعت سره دا ځي؟ سرعت معلومولې یا هم فرض مثال بلې موقعیت ته ځي دې موقعیت سره دا په کوم فاصلې سره ځي یا هم بل موقعیت ته ځي په څومره وخت
کې دا موټر هلته رسیدلی سي. نو د دغه حالات د معلومولو لپاره موږ څه کوو؟ د خطي معادلو څخه کار اخلو. درس به یو خلاصه کړو. خطي معادلې موږ څنګه کولی شو په ګاوس طریقې سره معلوم کړو. د ګاوس طریقې په معلومولو سره موږ اول د ضریبونو او ثابت عددونو لیکو، وروسته له هغې نه په سطرونو ستونونو باندې لومړنۍ عملیه چې جمع تفریق ضرب تقسیم د هغه ترسره کوو. کله مو چې هغه ترسره کړې په سکالر کې ضربوو، دوه مجهوله له منځه ځي، درې مجهوله محاسبه کیږي. نور مجهولات هم موږ لاسته راوړو او هر یو سطر په څه سره کوو؟ R1 R2 R3 همداسې ادامه لري. سطر له R سره کوو او درجه یې هم ورسره لیکو. نو هیله ده ګرانو زده کوونکو چې دا درس تاسو زده کړی اوسي. ستاسو کورنۍ دنده څه ده؟ د 240 پاڼې د تمرین حل ده چې تاسو به هغه په کورونو کې سره کار کوئ. همدې مثال ته ورته سوالونه دي، انشاءالله چې ورکه ستونزه ونه لرئ. تر بیا چې زه ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لویه بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه.